داستان لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس. غږ حیات الله رستم خیل. ګرانو اوریدونکو، تاسې د قاچاقبرې د داستان دوهمه برخه اورئ. شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. قاچاقبر یې لیکلي وو: وطن سرو لمبو اخیستی وو، د هېڅ چا ځان مسؤل نه وو. غلاوې، لوټ کېدنه، باج اخیستنه او انسان تښتونه بیخي زیات شوي وو. د زنځیري وژنو لړۍ هم ښه په درس کې روانه وه. په چا به چې حساب کېده او 5 کسه به پرې راټولېدل، نو لکه د ښکار مرغۍ د ټوپک شپېلۍ به یې په لور کږېده. هغه چې مطبوعاتو به یې د مړینې خبر رااخیست، نو هغه بیا زرین ښکار و. د هېواد وګړي هم نه پوهېدل چې په ملک کې څه روان دي. خو دا ګمان یې په ذهنونو کې وو چې ګل ګل کسان لکه د زعفرانو غوټۍ له ټولنې ټولېږي. کوم کسان چې د بل مشال په څېر خلکو ته رڼا ورکوي، نو هغه خلک د ژوند کولو ډېر کم چانس لري. همدا روانه کیسه لکه چې پلان شوې لوبه وي. پلار مې حامد هم د ګوتو په شمار سرونو څخه حسابېده. هغه د پوهنتون استاد و، داسې استاد چې چا یې په مخ کې سپڼ هم نشو کولی. علمي بحث خو ورسره د چا د وس خبره نه وه. هغه پوهېده چې یوه ورځ به یې مرمۍ په سر ښخېږي او ټولنه به یې له هلو ځلو بې برخې کېږي. نو اړ شو د خپل ځان د ژغورلو او د ماشومانو د بې سرپرستۍ د مخنیوي په خاطر یوه لویه پرېکړه وکړي. داسې پرېکړه چې ضمیر یې نه منله، دا چې د هغه د ژوند خبره وه. ډېرې مجبوري یې په نه زړه دا تصمیم ونیو. ځان سره یې وویل: نور دا وطن پرېږدم، چېرته امن ځای ته ځم. کله هم وطن قرار شي او دا د وحشتونو لړۍ پای ومومي، نو که ژوند وفا کړې وه بیا به راشم او د وطن د خدمت حق به ادا کړم. په چاړه د سرو د هم په نس منډلې نه دي پکار. یوه ورځ مې پلار له پوهنتون نه کور ته راغی. غوښتل یې دغه لویه پرېکړه د خپلې کورنۍ سره شریکه کړي او په ګډه هغوی هم د ده له پرېکړې ملاتړ وکړي. زموږ کورنۍ 4 تنه غړي لرل. مور مې ډاکټره وه، رابعه نومېده، د ولادي نسایي متخصصه وه. یو مې ورور له ما مشر و، هغه له روحي ستونزو کړېده، ظاهرا روغ معلومېده، خو کله کله به له کنټروله ووت. سره له دې نیمګړتیاوې یې ما ته دومره مینه راکوله چې ما سره یې د بیانولو ټکي نشته. ما ته مې یوازې ورور نه بلکې یو ښه ملګری هم و چې کله به یې هم طبیعت جوړ نو د مور مینه به یې رانه هېره کړه. دومره به یې نازولم چې حد یې نه درلوده. خو کله به چې د روحي فشار لاندې راغی، نو د بیرته کنټرول لپاره به یې ټول لاس سر ته راته کېښود. د کورنۍ 4مه غړی زه وم. اصلي نوم مې لیما و او دوی به له نازه پرې بللم. زه په عمر کې کوچنی وم، خو چابک مغزه او ښېرازه بدن خدای راکړی و. مور به مې تل راته ویل: ستا عقل له 30 کلنۍ عمره هم پورته دی. د مکتب ملګرو نه به مې تکراري همدا خبره اورېدله. ویل به یې: ستا غوښین مخ، بادامي سترګې، طلایي پیچلي ویښتان د هر لیدونکي پام ځان ته را اړوي. خو زه خپلو دې ځانګړتیاوو ته ډېره نه وم متوجه شوی. خدای زده رښتیا و که د دوی کرم و. د ښوونځي 8م ټولګي کې اول نمره وم. 14 کلنۍ عمر باندې د پل ایښودو ته مې 9 میاشتې پاتې وې. مور به مې کله کله چې راته په قار شوه، د ایټلر لور په غږ به یې رابللم. 2 ځلې مې د سویې ازموینه ورکړه، ځکه خو مې د عمر په تناسب په لوړ ټولګي کې زده کړې کولې. په همدې عمر کې د کور ډیر واک له ما سره وو. پلار او مور به مې پیسې له ما سره کېښودې، که به یې په کار هم شوې له ما به یې اخیستې. هغه د بانک والو په اصطلاح د کور کشره خزانه داره زه وم. د کور اړین توکي به ما راغوښتل.
کله به چې کور کې کومه مشوره کېده نو زما نظر پکې شرط و. که به په کور کې نه وم هم او کومه مهمه پرېکړه به کېده نو بیا به مې مور او پلار د کور نورو غړو ته ویل چې هغه د هټلر لور ته خبره ماتل کړئ. د کورنۍ باور په ما د کورنۍ د یو لوی غړي په توګه وو. د کور د ډیرو کارونو کنټرول تمه له ما کېده. د حالاتو اړتیا هم همدا وه ځکه مور به مې ټوله ورځ تر ماښامه په کلینیک کې وه. پلار به مې هم چې سهار پوهنتون ته لاړه نو تیاره ماښام به راته. له دولتي دندې وروسته یې د شخصي پوهنتون استادي هم غاړې ته اچولې وه. ما هم په پوره ایمانداري دا هر څه ترسره کول. د کور د کشرې په اصل کې د کور د مشرې په توګه باور ترلاسه کولو لامل هم شاید همدا و. له لیکوالي سره مې هم شوق و. ارمان مې و د یو ښه کتاب لیکواله شم او خلک مې د خپلې نظریې ته راوبلم. خو تقدیر هم جالب وي. نه پوهېدم دا ارمان به مې د ژوند د یو خطرناک کتاب په لیکلو بشپړ شي. د ژوند یو داسې کتاب لیکواله به شم چې د ژوند د خاتمې کتاب په توګه به یې خلک لولي. زه داسې پوهېدی ما به هیڅکله هم د لیکوالۍ شوق نه وی کړی. کله کله به مې یوه نیمه ګوډه ماته لیکنه هم کوله. یو اخبار یا هم مجلې کې به خپره شوه. په هغه کوچنیوالي کې به مې له وطن سره بې کچې مینه وه ځکه خو مې د ماشومتوب له شوخي او بې پروا ژوند څخه خوند اخیستنې سره خدای پاماني کړې وه. لوبې، خندا، شوخي او په پارکونو کې چکرونه راته د وخت ضایع کېدل ښکارېده. تل به مې سترګې له کتاب سره ګنډلې وې. تر نیمو شپو به مې کتاب وایه. سهار به هم له مور او پلاره وختي پاڅېدم. تلویزیون مې ډېر نه لیده. یوازې یوه سریال ته به مې تلوسه لرله. کله کله خو به مې ډوډۍ هم ورته پرېښوده. هغه سریال کې مې د یو لوی ارمان راز پروت و. هلته به هغه خبرې کېدې چې زما به ډېرې خوښېدې. هغه کې یوې پیغلې د ډاکټرې هیرو په ډول رول لوباوه. غوښتل مې د هغې نه الهام واخلم او په راتلونکي کې یوه ډاکټره شم. هیواد ته د پلار او مور په څېر یو بې مثاله قدر په صفت خدمت وکړم. مور ته به مې تل ویل چې زه نه غواړم ستا غوندې ډاکټره جوړه شم. نو هغې به ځان ته رانږدې په غېږه کې ونیولم. بیا به یې مخامخ ځان ته ودرولم. خپله پوزه به یې راسره وجنګوله. راته به یې ویل ولې زه نالایقه یم؟ ځواب به مې ورکړ نه ته نالایقه نه یې بس ته ولایت در باندې حساب کوي. زما او ستا ترمنځ به صرف توپیر په دې کې وي چې ته د ولایت په کچه شهرت لرې. زه باید د ملک په سطحه شهرت پیدا کړم. د ټول هیواد په کچه مشهوره شم. مور به مې په خبره وخندل. بیا به یې په غېږ کې ونیولم. راته به یې کړه زما هوښیارې لورې خدای دې همداسې وکړي. دا ستا نه بلکې زما هیله هم دی. یوه مور چې ستا غوندې لور ولري نو هغه نور له خدایه څه غواړي؟ کم تر کمه زما سترګې به هم ستا له برکته جګې وي. یوه ورځ مې پلار پوهندوی حامد موږ ټوله کورنۍ راټول کړو. غوښتل یې له خپلې پرېکړې مو خبر کړي. ویې ویل دلته د ژوند حلقه تنګه شوې ده. زموږ ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. غواړم له تاسو سره یو ځای له هیواده بهر لاړ شم. دلته نور ژوند ناشونی شوی دی. د دې خبرې په اورېدو سره مې زړه ولړزېده. مخې ته یې ودرېدم. ورته مې کړه بابا جانه ولې له هیواده بهر مرګ نشته؟ شته خو هلته په خپله نیټه. بابا جانه که موږ لاړ شو دا وطن به چاته پرېږدو؟ که موږ هم لاړ شو او زموږ په څېر نور هم لاړ شي نو بیا به دغه وطن له دې بحرانه څوک باسي؟ نو هغه وویل نوره کیسه زموږ له وس وتلې ده. دلته جګړه د سیمې استخبارات پر مخ وړي او تر څو چې دوی خپلې موخو ته نه وي رسېدلی دلته بل شوی اور نه مړ کېږي. زما هم په وطن زړه خوږېږي خو اوس هر څه له وس بهر شوي دي. ښه نو هغه حیوادانې مینه دی چې موږ ته را زده کړې وه هغه ټول دروغ وو. تا خو موږ ته ویل چې وطن مور ده. وطن د مور په څېر حق لري. اوس برعکس له ناصحه د خپل نصیحت سرچپه ورو. جالبه نه ده؟ لورې ته هم په حقه یې. وطن هم حقدار ده. خو موږ چې ژوندي یو نو وطن ته به خدمت وکړو. ژوند ته مو څوک پرېږدي نه نو دلته مرګ
او د وطن پرېښودل یو شان دي. د وطن په پرېښودۍ کې خو لا چانس شته، که ارامي شي بیرته به راشو، خپلې ذمهواریانې به واخلو، خو که مړه شو بیا دا چانس هم له منځه ځي. مور مې د شین چای پیاله خولې ته نیولې وه، پیاله یې پر میز کېښوده، مخ یې راواړو، راته یې کړه: لورې پلار دې په حقه دی، موږ د وطن له حقونو انکار نه دی کړی، خو دلته د خدمت ته دې څوک نه پرېږدي. تا هغه بله ورځ ونه لیده چې خانجان خپل باډیګارډان راستولی وو، له ما یې باج غوښته، ویل یې ډاکټره یې ښې پیسې اخلي، تا په پیسو کې زموږ حق هم دی، یا به 10 لکه روپۍ راکوې یا به دې ماشومان تښتوم. نو آیا زموږ زور له هغوی سره برابر دی؟ او آیا هغوی د چا په ژوند صرفه کوي؟ موږ یې د لسګونو جنایي پیښو شاهدان نه یو. دا ځل خو پیسې را سره وې، ور مې کړې، بل ځل به یې له کومه کوو. دوی روږدي دي، هر کال پیسې غواړي، د پلار ژوند یې هم په خطر کې دی، له تګ پرته بله لاره نه لرو. ورور مې هم د دوی خبره تایید کړه. زه په مخالف لوري کې یوازې پاتې شوم. هڅه مې وکړه له دلیلونو کار واخلم تر څو دوی دغه پرېکړه بیرته واخلي. ورته مې کړه: دلته دې مړه شو، هډوکي مو دې خاورې شي، دا د وطن حق دی، د دې خاورې اوبه او دانه مو خوړلې، که یې حق ادا نه کړو د ملک پوروړي به شو. د هېواد پور ادا کول بیا سخت دي، له مرګ خلاصون هیڅ چیرې هم نشته. نو اخر به هم مړو، خو په خپله خاوره کې چې دفن شو، لیک به مو دلته روح په آرام وي، ځان به یوازې نه احساسوو، په پردۍ خاوره کې مرګ هم ولاکه خوند کوي. خو زما دلیلونو کومه ګټه ونه کړه. ورور مې زه مخاطب کړم، راته یې کړه: ته دلته پاتې شه، دا هیواد دې په تا مبارک وي، همدلته به واده وکړې، ماشومان به دې وي، لویه کورنۍ به شي او اولادونه به دې ښه په حیوادنۍ مینه وروزي، زموږ مخه مه نیسه. د واده له ټکي سره زما هم غومبوري سره شول، ښکته مې سر واچو، شرم او بېجرأتۍ دواړو له چوپتیا سره مخ کړم. چوپتیا مې غوره کړه. نور دلیلونه مې هم خلاص شو، خو خدای شته چې هیڅ مې زړه نه غوښتل له هیواده جدا شم. زما چوپتیا دوی د رضایت چوپتیا وبلله. دوی لاس په کار شول. زموږ یو منزله 4 اطاقه کور چې مخې ته یې شین چمن زرغون وو، او زما د کوچنیوالي د لوبو د ونو لاندې د مطالعې ډېرې خاطرې ورسره تړلې وې. نو هغه یې په بیه کې واچو. موږ هم خلکو اړ وپېژندو، په نیمه بیه د کور قیمت ووایه. په آخر کې یو کس یو څه انصاف ته نږدې قیمت ووایه. کور مو په هغه وپلوره. ایله پر ځمکنۍ لاره د قچاقبر پیسې یې جوړې کړې. له مور سره مې 2 لکه افغانۍ د کتنځي څه پیسې د لارې د شخصي لګښت لپاره د هیلې وسیله شوه. د تګ پرېکړه یقیني شوه، خو زما لپاره د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وه. دې پرېکړې دومره ځورولم لکه له تنه مې چې کومه برخه رانه بیلیږي. پرېکړه راباندې تحمیل وه او په لاس کې مې هم څه پوره نه وو، ځکه چې ټول راته یوې خواته او زه یوازې وم. په ژوند کې مې لومړی ځل و چې خبره مې رد کېده او مشوره مې د خپلې کورنۍ د غوږونو پردې په اهتزاز نه راوستې. له هېواد سره مې مینه د مرګ په بدل کې هم کمه ګڼله. د کابل په پرسکونه ښار کې مې ځان لکه د ارګ د واکمن لور باله. یوې انساني غرور سره به ښوونځي ته تلم. د خپلو همزولو سره لیده کاته راته ټوله نړۍ وه. ساده ټولنیز ژوند مې په شاهانه دربار هم نه ورکو. خپل وطن ګل وطن وي. دا مې د یو مسافر کیسه په ورځپاڼه کې لوستې وه. هغه هم زموږ د کورنۍ په څېر د هېواد حالاتو دل سرده کړی وو. له هېواده بهر تلو ته اړ شوی وو. د هغه په ټوله کیسه کې له پښیمانتیا نور څه نه وو ځای شوي. د هغه د کیسې غورچاڼ دا وو چې دلته له لوږې مړه شئ، سپوره وخورئ، نهار کینئ، خو بهر ته د تلو زړه مه ښه کوئ، ځکه چې دلته که هیڅ هم نه وي نو عزت او ابرو خو درته پاتې کېږي. هلته دا هم درنه ځي او له واکه دې وځي. د خپل ځان او کورنۍ په عزت ډېره ډارېدم، خو زما ویره بې ځایه نه وه. هغه د پولیسو خبره شک انسان تر حقیقته رسوي. وړه وم خو زیرکه وم. هر څه ته مې فکر رسېده. یوه موضوع به مې له ډېرو اړخونو څېړله. دغه تګ مې د کورنۍ د ابرو د خوندیتوب لپاره سم نه ګڼه. سفر ته مې د شک په سترګه کتل.
ځینې وخت شک هم حقیقت ته په بدلېدو واوړي. زمونږ هم کټ مټ همدا کیسه شوه. مازدیګر مهال د کور مخکې چمن کې ناست وو. د ونو په نازکو ښاخونو مرغیو ټال وهه. یوې نیمې خو به پکې د خپلې غاړې د موسیقیت ترنم هم غږاوه. پلار ته مې زنګ راغی، ورته یې وویل تر ماښامه د کندهار هډې ته له کورنۍ سره ځانونه راورسوئ. یوازې د ځان جامې او د لګښت پیسې در سره راواخلئ، ځانونه مه درندوئ. اوږده مزلونه مو په مخ کې دي. د پلار خوا کې ناسته وم، د هغه کس غږ مې اورېده. غږ مې یو ځانګړی احساس په زړه کې پیدا کړ، د ډار احساس. داسې احساس چې سړی په لوی لاس ځان په خطر کې اچوي. له همغه ځایه مې یوه ویره زړه ته دننه شوه. یو ژور ویرونکي خیال کې لاړم، ځان سره په خبرو شوم. پردیو ممالکو څخه تېرېدنه اسانه نه وي. هغه هماغه هیوادونه چې قانونیت پکې حاکم وي. زموږ په څېر له ګډ وډ نظام سره نه وي لاس او ګریوان، ځکه هلته نه رشوت چلیږي او نه واسطه. نو موږ ته به سخته وي چې د هغوی له سرحدونو واوړو. موږ له دې پرېکړې سره د ځان سرنوشت په یو نامعلوم لوري بیایو. بې واکه مې له خولې ووت. دا جمله راڅخه وویل شوه، پلار مې د مرګ په قیمت له مرګه ځان خلاصوي. زما د خبرې په اورېدو مې پلار رډ رډ راته وکتل. راته یې کړه، لورې څه دې وویل؟ هسې پلاره. د تګ چمتوالی روان شو. بیګونه مو چمتو کړل. یوه جوړه جامې مو پکې واچولې. د څنګ یوه ټولګیواله ګاونډۍ مې راوغوښته. هغه له هزاره قومه وه، زما په قد وه، خو خورا بېوزله وه. تل به یې زما د کالیو د موډ تعریف کوو. پوهېدم چې زما له جامو سره مینه لري، خو د غربت له کبله یې نشي چمتو کولی. پخوا به مې هم کله کله یوه نیمه جوړه ورکوله. په ډېرو زما زړه نه کېده. د پلار د مال سره یو ډول خیانت راته برېښېده. اوس نو تقدیر هغې ته زما نیت بدل کړ. ټولې جامې مې هغې ته ورکړې. نو هغه لومړی جامو ته ډېره خوښه شوه، خو چې زموږ د تګ یې واورېدل، په راوتلو سرو غومبرو تنګو سترګو کې یې اوښکې وځلېدې. ویې ویل له جامو هم تېره یم، خو تاسې مه ځئ. ورته مې کړه زما هم له زړه وینې څاڅي. خپل وطن تاسې او نورو ټولو ټولګیوالو پسې ډېره خفه کېږم، خو څه وکړم؟ د کورنۍ د مشرانو پرېکړه ده. پلار مې جدي تصمیم نیولی، وایي ځو، نه پاتې کېږو. نو هدارګۍ چې رازیه نومېده، زما له خبرو سره باوري شوه چې زارۍ کوم ځای نه نیسي. په غومبرو یې لاس تېر کړ، اوښکې یې پاکې کړې. ژړا یې په چغو بدله شوه. زما له غاړې یې لاسونه تاو کړ، په زوره زوره یې وژړل. زما هم د هغې مینې او ګرانښت احساسات راوپارول. زړه مې درد وکړ، سترګې مې لمدې شوې. او د خدای پاماني په پای کې مو د یوې او بلې له غاړو تاو شوي لاسونه لرې کړل. ورته مې کړه زه دې نه هېروم، له تا او وطن سره مې ژمنه کوم که چیرې هم خدای اروپا ته په خیر ورسولو، نو هلته درس وایم، لویه ډاکټره جوړېږم، بیرته راځم، راستنه کېږم او همدلته واده کوم او همدلته خدمت کوم. هغې زما د خدای پاماني لاس ټینګ په دواړو لاسو کې نیولی و. کله کله به یې سینې ته هم ویوړ. راته یې کړه دومره به هم خوشبخته شم چې بیا دې وګورم، که ژوند یاري کوله حتما. راته یې کړه د بیا لیدو په هیله. نور یې مخ رانه واړو، څو قدمونه یې واخیستل. زما په جدایي کې یې د نورو اوښکو د پټولو هڅه وکړه. له ډېرې پریشاني زما ورکړل شوې جامې هم ترې هېرې شوې. غږ مې پسې وکړ، رازیه کالي دې. راتاو شوه، په مخ یې 20 ځایه اوښکو لارې کړې وې. کالي یې واخیستل او په پټه خوله زموږ له کوره ووته. ما ته یې هم جدایي د زړه د یوې برخې له جدایي کېدو کم نه و. 2-3 بکسونو کې مو د ځان جامې ځای پر ځای کړې. ځان مو ماښام د کندهار هډې ته ورسوه. لوی موټر ولاړ و. لینډر یې ببر سر، سګرټ په لاس، خیرن واسکټ سره د موټر دروازې مخ ته مسافر ختلو ته هڅول. ویل یې
یوازې 5 نفره پاتې دي. نور سیسدوسی ډک دی. دستی حرکت دی. موږ هم په قطار خپل پلار پسې ولاړو. د دروازې په لوري مو حرکت وکړ. دننه په سیسدوسی کې کېناستو. موټر له نارینهو میرمنو ماشومانو ډک و. هوا پکې ګرمه وه. له ننوتو سره مو غوږونه ګرم شول. په سیټو کې کېناستو. مور مې د ډاکټري په چاپېریال کې روږدې وه. لوس مخ د ښیښې خوا کې کېناسته. زما عمر کم و خو لږ چاقه او ښېرازه وم. قد مې هم بې وخته د عمر په تناسب لږ لوړ ښکارېده. د سترګو له جنګېدو مې بد راتلل. ځکه خو مې چادري له کوره د راوتو پر مهال په سر کړې وه. مور ته مې هم هغه مهال د چادري سپارښتنه وکړه. ورته مې وویل مور اطرافي لور ته ځو. هلته مېرمنې مخ پټوي. چا مخ چې لوس وي نو بس د نورو ننداره ګرځي. په زړه کې ورته ګوډې ماتوي چې لوس مخې وګوري بس د آماده شوي ښکار په څېر سترګې ترې نه باسي. خو هغې په دې ځواب چوپ کړم چې چادري کې مې زړه تنګېږي، سر مې پکې ګرځي. مور مې د 40 کالو وه خو د 22 کالو په منګ معلومېده. ډېره کمینه ښځه وه. ډېر پاک زړه یې لره. تر ټولو لویه ځانګړتیا یې دا وه چې مثبت فکر یې درلوده. د هر چا په نیمګړتیا کې به یې هم د هغې ښېګڼې لټولې. موټر حرکت وکړ. موټر ته د ختو پر وخت کې مې مور او پلار په یوه سیټ کېناسته. موږ یې شاته په بل سیټ کېناستو. مور ته مې وکتل. غټ غوښین سپین مخ نه یې تور ټیکړی راتاو کړی و. خدای شته زړه مې پرې خوږ شو. نو هغې ته هم د وطن پرېښودل کوم اسانه کار نه و. بس زما د پلار لحاظ یې ډېر کوو. څه یې ونه ویل. خو په څهره کې یې د وطن د جدایي خفګان له ورایه ښکارېده. د مور مخې ته سیټ باندې یو پڼ چاغ سړی ناست و. سټ یې څو ځایه کوتونه کړي وو. اوږده بریتونه یې پرېښي وو. موټر ته د ورختو سره چې زما په مور سترګې ولګېدې نو بیا یې ښکته نه کړې او همداسې یې د هغې له مخ سره ګنډلې وې. تر هغو یې ننداره کوله چې تر څو یې په تنه کې ننوتلی چاغ اورمیږ تاوېده. مور مې د هغه د سیټ شاته کېناسته. له هغه فنا شوه. موټر روان شو. خدای شته مزل یې مستریح و ځکه موټر بیخي نوی و. سړک هم ښه قیردې شوی و. موټروان د ټایپ پر موج ګوته ټینګه کړه. د موسیقي د پیل له غږه پوه شوم چې د وطن په مینه کې سندرغاړی اوس زمزمه کوي. زما د ګمان سره سم څو ثانیې وروسته له موسیقي اواز سره د استاد اولمیر جادوګر غږ هم مل شو. مې اورېدل ای زما وطنه د لالونو خزانې زما. تا هره دره کې دي د تورو نښانې زما. استاد اولمیر لګیا شو. د وطن مینې ته یې خلک هڅول او موږ له وطن سره د بې وفایي لومړی تړون پلی کاوه. له وطنه د تلو په تکل کې مو له مور وطن سره د خدای پاماني دود عملي کوو. دغه بې وجدانه پرېکړې لپاره مو د مزل پر اله لومړی قدمونه ایښودل. سخته شیبه وه. داسې شیبه چې زړه یې راته ټوټه ټوټه کوو. د موټر ښیښې د بهر نه د رڼایي او تازه هوا راوتلو لپاره وې. خو کله کله به زموږ د موټر ښیښو د هندارې رول هم لوباوه. لکه اوبه چې د یو چا تصویر ښکاره کوي. د مور خوا کې ښیښې هم همدا کانه کوله. د مور انځور به پکې لکه د اوبو د سر انځور کله تیت او کله روښانه ښکارېده. د هغې د انځور په روښانتیا کې مې د هغې سترګو ته پام شو. په غټو تورو سترګو کې یې اوښکې ډنډ وې. کله کله به یو څاڅکی هم ترې راولوېد او د ګریوان میلمه به یې شو. پوه شوم چې د وطن سندنه مې زما په څېر زما مور هم اغېزمنه کړې. هغه ځان ملامت ګڼي. له هېواده لرې تللې ځوروي خو د کورنۍ لپاره څه نه وایي. هر څه په چوپه خوله تېروي. سندره ختمه شوه. د مور ژړغونی حالات هم سم شو. اوس نو د چاق پڼ سړي وال پیل شو. نو هغه له مخکې سیټ نه اورمیږ راتاو کړي. زما د مور ښه ننداره وکړي. بیرته سر واړوي. زما په کیڼ سیټ کې یو تنکی ځوان چې عمر یې تر 18 زیات نه و ناست دی. ښکلي ګڼ ویښتان یې پر تندي پراته دي. دواړو طرفو ته یې پر منځ بیل کړي وو.
دغه پن سړي ته یو زما بل د دغه ځوان پام دی چې بار بار له مخکې سیټ نه مخ را اړوي، زما د مور ننداره کوي، بیرته مخ تاو کړي. زړه مې ورته تنګ شو، غوښتل مې خپله مور له څنګه چوخ کړم، ورته ووایم پر مخ پړونی را واچوي تر څو د هغه خیرن دغه لوبه ختمه شي. خو ډارېدم چې که مور ته ووایم د سړي په وړاندې به څه عکس العمل وښیي، پلار به مې خبر شي او په موټر کې به لویه ننداره پیل شي. زه په همدې فکري کشمکش کې وم چې په خوا کې ځوان مې په قهرجنه صحرا کې راپورته شو. د هغه خیرن بریتو مخې ته په ماته ملا ودرېد، ځکه قد یې لوړ و، د سدوسي له چت سره نښت. سړي باندې یې خوله را پرې کړه، ورته یې کړه ولې ته خور نه لرې، ولې ته مور نه لرې چې پردي ناموس ته ګورې؟ ته دې له دې تنې نه شرمېږې؟ سړی ورخطا شو، په خپله څوکۍ کې نیمه پورته شو، هلک ته یې وویل ته ما ته وایې؟ هو تا ته وایم، دلته نور ستا غوندې بد څوک کیدی شي چې داسې خبرې ورته وکړم؟ خوله دې په اتام خوځوه، که نه تر غوږو به یې درته وڅېرم. ځوان نیغ د سړي ګریوان ته لاس ورتېر کړ، خو چې نورو ګواښونکو یې مخه نیوله، د پن چاقک پوخ سړي له خولې یې 2 سوکه پیوند کړي وو. شور ماشور جوړ شو، اصلي موضوع پکې ورکه شوه. خلکو دوی سره خلاص کړل. مور مې ما ته مخ راواړو، ما ته یې د ګوتو په اشاره راته وویل څه کیسه وه؟ پاتې داستان په 3مه برخه کې اورو. له غوږ نیونې مو نړۍ مننه.